نړیوال بانک او اروپایي ټولنه له افغانستان سره د اقتصادي پروژو د تطبیق، له اقلیمي بدلون سره د مبارزې او راستنېدونکو افغان کډوالو ته د ملاتړ په موخه شاوخوا 100 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي. د اقتصاد وزارت چارواکي دغه مرستې ګټورې بولي او زیاتوي چې له دې سره به بېلابېلو برخو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. کمک‌های بانک جهانی و اتحادیه اروپا با توجه به اینکه در بخش‌های انکشافی و زیربنایی مورد توجه قرار می‌گیره موثریت اقتصادی خود داره، چون هم باعث ایجاد اشتغال میشه و هم در تقویت خرید خانواده میتونه نقش مهمی ایفا بکنه. دغه راز د اقتصادي چارو شنونکي بیا له افغانستان سره د شویو مرستو په ښه مدیریت ټینګار کوي. د دوی په خبره چې شویې مرستې باید په شفاف ډول سره ولګول شي. بعد از اینکه روی پلان‌هایی که اونا آمدن و گذشته پلان بوده روی اونا سرمایه‌گذاری میکنن، تنها کنترل و نظارت از اونا و حرکت دادن از اونا به صورت شفاف فکر میکنم که ثمر بخشی کلان به وجود میاره. دغه کومکونه باید افغانستان د دولت په اختیار کې ورکول شي څو په شفاف او توګه تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زیاتره وخت مؤسسات په شفاف توګه د مرستې نه رسوي. د یادونې ده چې تازه نړیوال بانک د خپلو مرستو پر دوام په بېلابېلو برخو کې 4 میلیونه ډالره او اروپایي ټولنې د اقتصادي بدلون د ناوړو اغیزو پر وړاندې د مبارزې په موخه له افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرستې کوي.